فصل وچ دی ځمکه چاودې ده له شره د ګاونډ د چم سخوندره راپخلا شه مروره مننه فصل وچ دی ځمکه چاودې ده له شره د ګاونډ د چم سخوندره راپخلا شه مروره له جوماته جوړه شوې جنسي د ایسای له جوماته جوړه شوې جنسي د ایسای هېوادوال در باندې وژني زوروره برادره غرونه ژاړي ستا قدم در باندې بوج دی له هفتو هفتو جنوب یو جنګېږي په نهره د طالب مرګی روا دی ورنه غوڅه که ککره د طالب مرګی روا دی ورنه غوڅه که ککره چغه وکړه له منبره چغه وکړه له منبره تا زما وطن ژغورلی دی له هر رنګه خطره تا زما وطن ژغورلی دی له هر رنګه خطره صدقه دې شه مسکره صدقه دې شه مسکره میلیونونه مخلوقات یې دیدنونو ته راغلي په جنګي برج باندې ناسته د بړو ډکه کونتره چې حق ویلې هغه رومل یې ویشتی سک سک وینه یې بهیږي له ځیګره سلامونه اول خو د دې کامیاب لارین مبارکي په فرانسې کې د افغانانو مشر جناب کاکړ صاحب ته او همداراز ټولو ملګرو ته وړاندې کوم او نن چې دلته څومره خلک موجود دي په دې باندې ویاړم هغه ځکه چې د روان ظلم خلاف راوچت شوي او په امنیت ملي باندې غږ کوم چې هغه اشخاص ونیسي چې د سولې مخالفت کوي هغه اشخاص ونیسي چې په شخصي رسنیو کې د طالبانو ملاتړ کوي د طالبانو غونډو کې ګډون کوي برعلا د طالبانو له سټیجه غږیږي زه نه غواړم چې نومونه یې ذکر شي خو ملي امنیت ته پکار ده چې دغسې کسانو نه اظهارات واخلي دوی له یو خوا د طالبانو له سټیجه غږیږي د طالبانو ملاتړ کوي او له بل خوا په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې تدریس کوي چې دا کار بالکل موږ ته قابل قبول نه ده او له بل خوا هغه رسنۍ چې بې منطقه او د مخالف ګروپونو په ګټه خبرونه خپروي روزانه د هېوادوالو روحیه ماتوي چې باید داسې رسنیو سره قانوني چلند وشي هغه که کابل نیوز وي او که بله رسنۍ وي موږ ته هېڅ فرق نه کوي او موږ ته د داسې رسنیو او دهشتګرد ترمنځ هېڅ توپیر نه ښکاري مننه کوم او په آخر کې د جمهوریت او د عسکرو لپاره یو چکچک وکوئ دغسې روژه ده که لږ